د هلمند د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي د اتصالات مخابراتي شرکت د مسؤلینو له ژمنو سره سم به د ولسوالیو هغه لرې پرتې سیمې چې مخابراتي شبکو ته لاسرسی پکې سخت دی د دوی ستونزو ته د رسیدو په موخه به عملي اقدامات ترسره کړي. تقریبا د امارت په راتګ سره چې کله امارت حاکم شوی دی اتصالات شرکت ډیر پرمختګ کړی دی. تقریبا زه به درته وایم چې په هغه وخت کې د اتصالات دلته په 0% کې وو، اوس اتصالات تقریبا 80% ته پورته شوی دی. د خپل هم د دغو کارمندانو او د دغو مسؤلینو هلې ځلې دي او زموږ سره همکاري ده، په هر بخش کې همکاري کړې ده. فعلا په مرجي ولسوالۍ کې، باباجي کې، موساکلا کې او دغه کې ګرمسیر کې اوس نوي خدمتان فعاله کېږي. هلته د هغو خلکو غوښتنه د مسؤلینو څخه او مسؤلین راځي مخابراتو ریاست ته هغه غوښتنه کوي، خو دا مشکل چې موږ د خپلې بودیجې څخه د خپل دغه څخه حلوو، خو د اتصالات مخابراتي شرکت د خپل طریقه څخه دا مشکل حلوي او خلکو ته د خدمات وړاندې کوي. خو د مخابراتو محترم ریاست او د اترا محترم ادارې د هدایت پر اساس باندې د دوی د هدایت مطابق موږ وتوانېدلو چې الحمدلله په لشکرګاه ولایت کې د هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې یو مجهزه څانګه پرانیزو چې هغه د ټولو سټنډرو څخه برابر وي. همداراز د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اتصالات مخابراتي شرکت له فعالیتونو خوښ برېښي او په ورته وخت کې د انټرنیټي بیو د کموالي غوښتنه کوي. د حکومت او د لوړ پوړو چارواکو څخه جدي غوښتنه دغه ده چې دا د انحصار د ډول څخه وباسي تر څو د دغه انټرنیټ په بیه کې کمښت راولي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې نور خو امنیت ښه ټینګ دی، نو خوشحاله یو. او بله خبره دا چې دا د اتصالات د انټرنیټ نو که ارزانه سي، موږ د دغه څخه ډېر کار اخلو، دغه نو که راته ارزانه سي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت پر بیا ځلې واکمنېدو سره د هلمند لرې پرتو ولسوالیو کې مخابراتي ستونزې تر ډېره حل شوي دي.